بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 2 د اپریل کال 2016 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان پاکستان د کړکېچ متعلق، همدارنګه د امریکا، اسرائیل او د ایران موضوع، او په آخر کې جهادي راپورونه، یعنی 3 موضوعات دي چې تاسو سره په شریکوم. هیله ده چې برنامه را سره تر اخره وګورئ. جالب ټکی پکې شته ده ان شاء الله، او تاسو سره شریکوم. تاسو را سره اوسئ تر اخره او برنامه واورئ او دوستانو سره شریکه کړئ، سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ چې تر څو دوستانو ته ورسیږي. د نن ورځې په اولو خبرونو کې د افغانستان پر پاکستان باندې د 15 ډرونونو برید کړی دی چې دا د پاکستان په مختلفو ښارونو ته تللی دي. هلته خپل اهداف وهلی دي او ډیر کامیابه دغه دي، او دا انتحاري ډرونونه دي چې ځي خپل کار کوي، عملته انتحار کوي او د منځه ځي. په همدارنګې د افغانستان دا ډرون انتحاري دغه چې دي بې پیلوټه جهازونه یا ډرون، دا ویل کېږي چې 300 کیلومتره لرې خپل وار کوي. یعنې که فرضاً د تورخم د ساحې نه، د ننګرهار نه دا ووهل شي، دا پنجاب کاملا وهي او په پنجاب کې خپل هدفونه له منځه وړلی شي. یعنې د پنجاب او اسلام آباد د ده په رینج کې دی، او ویل کېږي چې دا ورځ تر بله د تغیرایي او د کې ارتقا او بهتري راغلی ده، او دا باعث د تشویش د پاکستان د نظام ګرځېدلی دی چې افغانستان دا صلاحیت ترلاسه کړی دی. همدارنګې په پاکستان په بلوچستان تربت کې پر مرکز د اطلاعات مرکزی باندې د ښار د کیچ په نامه ښار کې کیچ یا کیچ په نامه ښار کې له منځه وړل شوی دی، او دا کار د بلوچو ازادي غوښتونکو کړی دی. همدارنګې په کوهاټ کې پر پوځي اډو باندې سخته بریدونه شوي دي. پوځ ته کافي مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر اسلحه ترې نه وړل شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې سرګي لاوروف د روسیې بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا او اسرائیل هڅه کوي چې عربي ملکونه د ایران په مقابل کې وهڅوي او جنگ ته رانه راباسي تر څو د جنگ لمنه پراخه شي. د همده لپاره منفي پروپاګند کوي. په همدې په ارتباط کې یو بل خبر دی چې امارات متحده یو مسوده تیاره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به وړاندې شي تر څو د هغې نه اجازه وغواړي چې دوی وشي کولی یو نظامي ائتلاف د تنګې هرمز د خلاصون لپاره جوړ کړي او اقدامات وکړي، یعنی جنگ ته ورننوځي. خو په دې هکله باندې خپله امارات متحده دا خبر رد کړی دی. ویلی دی چې دا ځکه چې دا وال سټریټ جورنال ریپورټ کړی دی دا خبر چې امارات متحده د ایران په مقابل کې جنگ ته داخلیږي، او دا بیرته امریکایانو ریټویټ کړی دی او اخبار کې دا نشر شوی دی. مګر هم امارات متحده عربي دا خبر کاملا رد کړی دی، ویلي چې دا مسخیز دی او د داسې کوم نه اقدام کړی دی او نه د ایران په مقابل کې داسې کوم اقدام هیله او فکر لري. همدارنګه ټرمپ په ویلي دی چې د ایران نوی رژیم، ټرمپ دا وایي چې د ایران نوی رژیم چې دی دا د ډیر هوښیار رژیم دی. د مخکنی رژیم چې و هغه بنیادګرا او تندرو و، دا چې دی دا هوښیار او نرم دی، او د دې هوښیاري دا ده چې زمانه د اوربند تقاضا کړې ده او زه په دې اوربند باندې لګیم غور کوم. او دې دا خبره کړې ده ټرمپ چې تر هغه پورې چې د هرمز تنګلارې نوي خلاصه شوي، آزاده شوي نه او د خلکو لپاره مفت تګ راتګ مهیا شوي نه، دا به د ایران په مقابل کې خپل وهلو ته بمبار ته ادامه ورکوي تر څو پورې چې ایران یا دې قضیې ته تسلیم شي او یا دا دی چې کاملا د منځه لاړ شي. همدارنګه ډونالد ټرمپ پر اروپایي ټولنه باندې بالخصوص په انګلستان باندې ډیر زیات په قهر دی
او خپل په ټویټ کې یعنی انګلستان ته تانې ورکړي دي داسې دغه کړی دی چې ته خو هسې کاغذي ببرې ته کوم قوت او زور نه لري کشتیګانې د کاره وتې دي ستا کشتیګانې خو کار نه کوي لکه ماشومان چې چاته تانې ورکوي داسې تانې ورکړي دي او ویلي دي چې تا کې هغه پخوانی دا نشته دی چې ته وشي کولی د په حساب یو جنګ کې اشتراک وکړي ته د ایران د مقابلې د جنګ توان نه لري نو بیا یې بیرته ورته ویلي دي چې زه خو ته او اروپایي ټولنې نور تیلو ته ضرورت لري او زه تیل ډیر زیات لرم امریکا ویلي دي تاسو که وغواړئ تاسو کولی شئ ما نه تیل وغواړئ او ما نه یې واخلئ یعنې ما ته عذرزاري وکړئ دا په دې مفهوم سره یې ویلي دي چې یعنې ما ته عذرزاري وکړئ زه به بیا تیل درکم او که نه ورشئ خپله تنګې هرمز ځان ته خلاص کئ او وجنګېږئ او تیل واخلئ ځکه چې زه کله تاسو هلته لاړ شئ زه به هلته نه یم چې تاسو په درد وخورم زه به هلته نه یم یعنې تنګې هرمز کې به زه نه یم او تاسو دا کار باید په خپله وکئ او تاسو خپله دا کار په خپله نشئ کولی ځکه چې تاسو یعنې بې له ما نه یې نشئ کولی او کله چې تاسو هلته ځئ زه به هلته نه یم چې تاسو ځکه چې تاسو ما سره دې جنګ کې نه وئ تاسو ما سره ناځواني وکړله نو ضمن کې دا خبره کړې ده چې ایران یو معیوب شوی ملک دی ضعیفه شوی دی اوس تاسو کولی شئ چې په اسانه لاړ شئ هغه لاره ځان ته خلاصه کړئ او تیل واخلئ زه د هغې تیلو ته او دې ته ضرورت نه لرم زه خپله تیل لرم یعنې زه چې دلته تللی یم ستاسو دپاره تللی یم تاسو رانغلې بې غیرتي م راسره وکړه نو زه اوس ستاسو په قصه کې نه یم همدارنګې رویټرز خبر ورکوي چې ایران د کویت پر هوایي ډګر باندې حمله کړې ده او د پټرولو ذخیرې چې هلته وه هغه له منځه وړې ده او همدارنګې هوایي ډګر ته هم صدمه رسېدلې ده او د یو څه وخت لپاره پروازونه متوقف شوي دي ځکه چې مین ټرمینل اور اخیستی دی همدارنګې یوکراین د روسیې یو نظامي ټروبر یعنې لویه تیاره د په کریما په جزیره کې رانسکوره کړې ده ویشتلې ده او له منځه یې وړې ده چې په دې کې 30 تنه عالی رتبه سایمنسبان او خدمه د تیارې موجود وو دا نظامی تیاره د انتونوف ای په نامه باندې مشهوره ده او دا یوکراین ویل کېږي چې د کریما جزیرې په سر باندې هلته ایښتې ده او له منځه یې وړې ده همدارنګې امریکا په نامه د PRSM یو نوی میزایل پر ایران باندې استعمال کړی دی چې تر مخکې دې نه تجربه کړی نو اول ځل لپاره په دې سیمه کې تجربه کړی دی مصرف کړی دی چې وګوري د هدف او دغه د هغه ډېر اوږد واټن والا نه دي لنډ واټن والا میزایلونه دلته استعمال کړي دي چې د هغه توانایي او قدرت یې وګوري چې څه رقم یې جوړ کړي دي ښه دي که خراب دي دا و زما د نن ورځې نړیوال خبرونه چې تاسو مې وړاندې کړل اوس راځم د خیبر پښتونخوا کې د جهادي راپورونو باندې په جهادي راپورونو کې نن د مارچ د میاشتې یعنی د روژې مبارکه میاشت چې تیره شوله مکمل راپور تاسو ته وړاندې کوم چې د روژې مبارکه میاشت کې په خیبر پښتونخوا پنجاب ګلګت بلتستان او په بلوچستان کې څومره عملیاتونه شوي دي څلورو واړو ایالتونو کې عملیات شوي دي یعنی دا چې پاکستان دغه کوي چې افغانستان کې وضع خرابه ده حکومت په سقوط کې ده حکومت وجود نه لري حکومت له منځه ځي هلته خلکو قیام کړی دی د خلک د نظام په مقابل کې دی دا راپور زه تاسو وړاندې کوم په ضمن کې یو هیله لرم تاسو ټولو دوستانو نه چون پاکستان دا خبره کوي چې په افغانستان کې حالت خراب دی هلته جنگ دی هلته حکومت مستحکم نه دی هلته خلک د سره دا خو ټول دروغ وایي ځکه چې په افغانستان کې یوه جبهه مقابل د نظام کې نشته دی نظام ډېر مستحکم نظام دی او خپل کار ته لګیا دی ادامه ورکوي کوم ضعفونه چې دي چې موږ ورته همیش وایو چې ښوونځی دی قانون اساسي دی خپل په ضد هغه وایي ورته چې هغه به کوي یو ورځ به یې کوي مګر نور په د خپل د خاورې د دفاع په هکله ولاړ دي د فابریکې او دی فعاله کړي دي نو دا خبر زه تاسو نه هیله لرم چې دا قیچي کوي د دنه کلیپونه جوړ کوي او دا لاس په لاس کوي ورکوي ځکه دې کې
تاسو وګورئ چې په دغه یو میاشت کې پاکستان کې څومره عملیاتونه شوي دي او د دې نه د ده نه پوښتنه وکئ چې دا ته وایې چې افغانستان کې د دې په یو دانه داسې کوم عملیات د افغانستان په کم ساحه کې موجود دی چې ته وایې چې افغانستان کې نظام په بدلېدو دی او په سقوط کې دی که سقوط کوي خو ستا نظام باید سقوط وکړي په یو میاشت کې 315 عملیات ستا په ښارونو کې شوي دي په 4 ایالتونو کې دي شوي دي په سلهاوو کسان دي وژل شوي دي غنیمت درنه اخیستل شوی دی اسلحې او شیان دي د منځه وړل شوي دي دا تاسو واورئ او دا تاسو بیا واخلئ قیچي کوئ او دا نورو نشر کوي دوستان ته او همدا سوال وکړي چې پاکستانه ستا ملک کې خرابۍ روان دی که زما ملک کې خرابۍ روان دی نظام ستا متزلزله دی که زما نظام ستا له منځه ځي که زما د منځه ځي نو دا واورئ د مارچ په میاشت کې 315 عملیات شوي دي او هغې ساحې او ځایونه دا دي په جنوبي وزیرستان کې 81 اپریشنونه عملیات شوي دي چې په دغه 81 په وزیرستان جنوبي په دې ولسوالیو کې شوي دي اعظم ورسک ولسوالۍ کې 22 عملیات شکتوی ولسوالۍ کې 14 وانه ولسوالۍ کې 8 سراروغ ولسوالۍ کې 15 سرویکای ولسوالۍ کې 15 دواتوی ولسوالۍ کې 15 تیارزی ولسوالۍ کې 4 زرملنې ولسوالۍ کې 4 شوال ولسوالۍ کې 3 مکین ولسوالۍ کې 3 شکی ولسوالۍ کې 3 بدر ولسوالۍ کې 3 لدی ولسوالۍ کې 1 په انګورو اډې ولسوالۍ کې 1 اوس راځو بل ولایت ته یعنی وزیرستان شمالي ولایت ته دلته په ټولو ولسوالیګانو کې 9 عملیات شوي دي د میرعلي ولسوالۍ کې 15 د ګړیوم ولسوالۍ کې 12 د میرانشاه په ولسوالۍ کې 10 د سپینوان په ولسوالۍ کې 7 د شیوې ولسوالۍ کې 3 د سپینې ولسوالۍ کې 1 او د دوسلې په ولسوالۍ کې 1 د پېښور په ولایت کې 40 عملیات شوي دي د اف آر پېښور ولسوالۍ 40 د پېښور ښار مرکزي ښار کې 11 بډابیر ولسوالۍ کې 9 دومترۍ ولسوالۍ کې 3 عملیات شوي دي د باجوړ په ولایت کې ټول 22 عملیات شوي دي د باړې ولسوالۍ کې 14 تیرا میدان ولسوالۍ کې 14 د جمروډ ولسوالۍ کې 3 لنډي کوتل ولسوالۍ کې 1 درې اسماعیل خان په ولایت کې 40 عملیات شوي دي ولسوالۍ کلاچې کې 9 درابن ولسوالۍ کې 7 د پروا ولسوالۍ کې 8 د درې اسماعیل خان په ښار مرکزي دغه کې 1 او د رازندې ولسوالۍ کې 1 اپریشن یا عملیات شوي دي وم د ټانک په ولایت کې 30 عملیات شوي دي چې د ولسوالۍ ټانک په ښار کې 14 د ګومل ولسوالۍ کې 15 جندولۍ ولسوالۍ کې 1 او د ملاګانو په ولسوالۍ کې 1 د بنو په ولایت کې 20 اپریشنه شوي دي و د بکاخیلو په ولسوالۍ کې 9 د میرانو ولسوالۍ کې 8 دومیل ولسوالۍ کې 3 د بنو ښار مرکزي کې 1 د ککی ولسوالۍ کې 1 په ولایت لکی مروت کې 11 اپریشنه شوي دي چې د نورنګ په ولسوالۍ کې 4 د غزنی خیل ولسوالۍ کې 3 تاجوري ولسوالۍ کې 2 لکی مروت ولسوالۍ کې 1 د لکی مروت ښار مرکزي ولسوالۍ کې 1 د مومندو په ولسوالۍ کې 11 اپریشنه شوي دي چې د صافی ولسوالۍ کې 7 او د خویزو بایزو ولسوالۍ کې 4 د چترال په ولایت کې 9 اپریشنه شوي دي چې 9 واړه اپریشنونه په ولسوالۍ د ارندو کې شوي دي د کوهاټ په ولایت کې 4 عملیات شوي دي چې د لاچی ولسوالۍ کې 3 او درې آدم خیل په ولسوالۍ کې 1 عملیات ترسره شوي دي د کوز دیر ولایت کې 4 عملیات ترسره شوي دي د جندول ولسوالۍ کې 2 د لال قلعه ولسوالۍ کې 1 د سمرباغ په ولسوالۍ کې 1 ولایت کرک کې 4 عملیات شوي دي په باندې داودشاه ولسوالۍ کې 3 تخت نصرتی ولسوالۍ کې 1 ولایت جنوبي پنجاب کې 3 عملیات شوي دي په ولسوالۍ دیرې غازی خان کې 3 او ولسوالۍ لیه کې 1 همدارنګه په کشمیر ولایت ګلګت بلتستان د امیر کې
2 عملیات شوي چې دواړه په ولسوالۍ د چلاس کې ترسره شوي دي. د مردان ولایت کې 2 عملیات شوي دي چې یو د مردان ښار په ولسوالۍ کې او بل د سدي ولسوالۍ په کې ترسره شوي دي. په بلوچستان پشین ولایت کې 2 عملیات شوي دي چې دواړه د قلعه عبدالله په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. همدغه بلوچستان ولایت کویټې د بلوچستان ایالت د کویټې په ولایت کې یو اپریشن شوی دی چې هغه د کویټې په ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. همدارنګه په بلوچستان کې د مکران ولایت کې یو عملیات شوی دی چې هغه په ولسوالۍ د درخشان کې په ولسوالۍ رخشان کې ترسره شوی دی. او آخري راپور د سلسله ولایت اورګزۍ کې یو عملیات شوی دی چې هغه په ولسوالۍ د غلجیو کې ترسره شوی دی. نو تاسو اوس ماته وایئ چې په افغانستان کې اور بل دی که په پاکستان کې اور بل دی؟ دا خو داسې ګوټې نه دی چې هلته د وژنه نه شوي، د منځه تلل نه شوي او وهل نه شوي. اوس راځئ د دښمن ځاني تلفات واورو. وژل شوي پوځیان 255، ټپیان 315، مجموعاً 630 کسه ټپیان او زخمیان په یو میاشت کې د پوځ دي. او ژوندي نیول شوي پوځیان 30 تنه دي چې دا تېنه مجاهدینو نیولي او ترېنه راوړي دي. د عملیاتو ډولونه: 100 ډوله عملیات پر پوځ باندې ترسره شوي. تعرضي بریدونه 107، د دراسکوف او لیزري بریدونه 91، چریکي بریدونه 45، لاسي بمونو او چاودنې 38، هدفي بریدونه 38، میزایلي بریدونه 40، کمین والا بریدونه 22 او ځوابي بریدونه 60. زیانمن شوي ادارې: کوم پوځي ادارو ته زیان رسېدلی دی؟ پوځ او SSG کمانډو 220 تنه، پولیس او CTD 222 تنه، FC 155، استخباراتي ادارو او امن کمیټو غړي 30. تخریب شوي لاجستیکي اموال: امنیتي کامرې 82 دانې له منځه وړل شوي، ټرک، موټرونه او موټرسایکلونه 49 دانې په تېره میاشت کې، پوځي او پولیس تاسیسات یعنی تعمیرات او استحکامات چې له منځه تللي 40، مخابراتي سیستمونه 11، کواد کاپټر ډرونونه 6، ټانکونه او زغروال ګاډي 1. له دښمن څخه ترلاسه شوي مهمات: بېلابېل ټوپکونه 33 میله، داشکه 1 میل، راکټ لانچر 1 میل، لاسي بمونه 2، د شپې لیدو کواد کاپټرو ډرون 1، لیزري دوربین 1، نقد پیسې، زرګونه مرمۍ، لسګونه شاجورونه، مهمات، درمل، پټرول، خوراکي مواد او نور تجهیزات ترېنه نیول شوي دي. دا د پاکستان د نظام وضع ده. او دا بیا وایي چې افغانستان اور اردو برناموں کے ہوئی افغانستان میں حالات بہت خراب ہے اور گورنمنٹ جانے والا ہے. گورنمنٹ زما جانے والا ہے کہ گورنمنٹ آپ کا جانے والا ہے. ستاسو نظام تلون کہہ دی، آپ ختم ہونے والے ہیں، آپ کا نظام ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ افغان اپنا سرزمین حاصل کر کے رہے گا اور ہم افغانستان کو لے کر رہیں گے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارا سرزمین تھا، ہے اور رہے گی. یہ ہسٹوریکلی ہمارا تھا، ہمارے ساتھ دغلا گیم ہوا تھا. یہ گیم انگریزوں نے اور آپ نے کیا تھا اور انشاءاللہ یہ گیم ختم ہونے والا ہے اور افغانی اپنا سرزمین حاصل کر کے رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہے آپ کی گورنمنٹ کا حالت. آپ کے جو ویلاگرز ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے نورستان کو لیا ہوا ہے، ہم نے واخان کو لیا ہوا ہے، اور وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مرد پیدا نہیں ہوا، ایسا ماں پیدا نہیں ہوا کہ ایسا بچہ لیا ہے کہ وہ ہمارے سرزمین کی طرف آنکھ اٹھ کر دیکھے. آپ آنکھ اٹھا نہیں سکتے ہمارے طرف، آپ کے آنکھیں جھکی ہوئے ہیں. آپ کی سرزمین ہمارے سرزمین کا حصہ تھا اور حصہ رہے گا. انشاءاللہ ہم اس کو لے کر رہیں گے. اور یہ یاد رکھ لے، جب افغانی اپنے انتقام لینے پہ کھڑا ہو جائے
تو جب تک وہ اپنا انتقام پورا نہ کر لے، جو کچھ آپ نے 50 سال سے ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ انشاءاللہ آپ اس کا قیمت ادا کریں گے۔ اب وہ افغانستان نہیں ہے جو آپ سوچتے تھے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ اب افغانی بیدار ہو چکے ہیں، اپنے پاؤں پہ کڑے ہیں، اور آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے غدار ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام آباد میں آپ کے ساتھ دال کھا رہے ہیں وہ اس ملک کے غدار ہیں۔ افغان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ غدار ہیں۔ جن لوگوں نے غداری کی تھی، افغانستان کو رشیا کو بھیجا تھا، ہم نے اس کو سبق سکھایا۔ جن لوگوں نے غداری کی تھی، افغانستان کو امریکہ کے ہاتھ میں سونپا تھا، ان کو ہم نے سبق سکھایا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی سکھا دیں گے۔ پاکستان، آپ یہ یاد رکھو، اپنی ایٹم بم پہ غرہ مت ہو۔ انشاءاللہ آپ، رشیا کے پاس بھی بہت بم تھے، 11,600 ایٹم بم تھے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ امریکہ کے پاس 4,700 ایٹم بم تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تمہارے پاس 170 بم ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، تمہارے دشمن ایران ہے، تمہارے دشمن ہندوستان ہے، تمہارے دشمن افغان ہے، تمہارے دشمن بلوچ ہے، تمہارے دشمن پشتون ہے، تمہارے دشمن سندھی ہے، تمہارے دشمن کشمیری ہے۔ تو اس حالت میں آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو ماریں گے اور اپنا سرزمین حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھ لے۔ آپ کے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ویلاگوں میں کہ ہم نے واخان لیا ہے اور وہ ہم نے تاجکستان کے ساتھ ہمارا سرحد لگا ہوا ہے، نورستان کو ہم نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہے، سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ مت بولے۔ جہاں یہ ایک افغانی زندہ ہو، آپ کا باپ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھو۔ قدرمند اوریدونکو هیله ده چې دا پیغام د نجسان ته رسېدلی. په همدې سره خپله برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.